عزیزونه نن چې په دارا ایمرجنسي بنیاد باندې د میر د ساوث وزیرستان لور وزیرستان د ټولې پارټۍ نمایندار ولل د پیپل پارټۍ د جماعت اسلامیه او د پښتونخوا میپ او د این ډي ایم او د پی ټي ایم یا د نورو سوسایټۍ چې کوم ملګري په د ایمرجنسي بنیاد باندې میر سره روغلل د میر مشر یاد یې چې فارین پرفیکټ د فایرینه کې بند کړی دی او دی د میر سره په دغه ټیم باندې روغلل د میر ملګرتیا کو زه د دی د زړه د میانده شکریا ادا کوم خو د بدقسمتۍ نه زه د ساوث وزیرستان پولیس او سیول ایڈمنسټریشن ټول ته د ریکویسټ کوم چې میر د پاکستان د ملک یو ایسائی د میر سره د غیر انسانی غیر آئینی او غیر قانونی اعمال ویل شي دلته خو په وزیرستان کې دنیا غیر آئینی غیر قانونی اکټیویټیز شي هغه خلک خلاف تر اوسه پورې مو نه ولیدل چې څوک یې هغه خلک روونیو چې دی د ساوث وزیرستان په امن و امان کې هر رکاوټ دي په ترقي یافته چارو کې هر رکاوټ دي خو هغه نه رانسي میر د سیاسي خلک دی چې د پاکستان آئین او قانون په بنیادي انساني حقوق بنیاد باندې غوړي په شرافت یې غوړي صرف او صرف د میر قصور دا دی چې میر ټیپک نشته سره عام عوام کې رودري احتجاج ریکارډ کوي نو زه دې ته دا سوال کوم چې بالکل میر 2018 کې زم شوي د تور قانون خلاص شوي د خدای دې پوره پولیس چې څومره فایرینه دي په میر باندې بغیر به چاپه بغیر به وایلیشن میشتوستا خپل پېښې د قانون د آئین په لود درکوي خو نه مطلب د بیا میشتا ګلار سي چې ته هغه خلک خلاف کاروایی نه کې کیم چې 70 سال د پاکستان د آئین نه بغاوت کړای و ځون ته یو تور قانون جوړ کړای و زه د دغه سیاسي لیډرونه دغه ټول پارټۍ په وساتت سره ریاست پاکستان چیف جسټس اف پېښور چیف جسټس اف سپریم کورټ داتا سول کو بار بار بجدا سول کی چې هفته کې د نن نه مشته هغه دلیا رولا چې باید چې په لاهور کې پنجابیون ته ورکړی دو زه خو هم زپلای درېدلی کوم یو هره تجربه دې په موږ کړی دو موږ سره دغه واس نشته چې زه مې یو ورور ځای کوم علاقې نماینده هم جیل ته تللی وي بل طرف ته زه د یوه ځلې نه د بلې ځلې د پوره لا 100,000 روپۍ هم درکوم پنه بعد بیا زه ملتي ته حسول که لہذا زه د خپل ډي پي او صاحب ته डी सी साहब था IGFC था और कमांडेंट साहब था दा सोल का चमीश नन सिर्फ 10 मिनट के दा का सुसर गली सिर्फ तो दा मैसेज दरकावी कानूनी आईनी मैसेज दरकावी د خپل خور د اختیار मैसेज दरकावी چې فعل فور پداف تا کې د نه عدلیه ټول عدلیه ساوث وزیرستان ته شفت کا نه شفت کاوي نو میجو مجبور وي د دغه تور قانونه مشته بغاوت کړی دی بیا بغاوت کی بیا هغه بغاوت چې وي هغه بغاوت کې بیا دا یقین دی درکوه چې داسې بغاوت وي چې میر عوام او سیول ایڈمنسټریشن دو یو بل ته رکاوټ کیږي نه بیا IGFC تو ته رکاوټ وي کمانډر صاحب تو ته رکاوټ وي بیا دا مې یقین دی چې کله د تور دی د تو بوټ د تو کرایدار ته رکاوټ شي بیا دا مې یقین دی چې بچا خان ها والی خان ها اسفندیار والی بابک امن والی در باندې منل یې هدو شهادتین یې درکړي دي دلیل یې درکړي دي دا مې یقین دی چې ته بیا فورا منې خو زه بیا سوال که دغه ملګري په واسطه سره سوال که چې په هفته کې نه میشته فول فلیج قانوني آئیني اختیار وکړي او سیول ایڈمنسټریشن فعال کړي او عدلیه میشته فل فور رشیف کړي نور زه خبره ډېرې وجدانه ونه
چې کومه روغله ملګري په دا شاټ ټوټس باندې زړه د میانځه د دوی د زه شکریا ادا کوم او ایاز زه دا مطالبه کوم د پولیس نه چې د قانون د آئین په دایره کې ټیک تو عدالت یا پیش کړي چې نه وي موږ یو بل عمل جوړوي. مننه.